عذاب القبر چاته نسته؟ انبیاء علیهم السلام ته نسته، علما وایي صبیانو ته هم نسته، وړو ماشومان چې مړه سي عذاب القبر ورته نشته. اگر چې په دې مسئله کې بعضې علما اختلاف لري، ابن الهمام رحمه الله په مسایرې کې وایي عذاب القبر وړو ماشومانو ته نسته. په مستمرې باندې چې کومه حاشیه علامه ابن شریف کړې نو هغه وایي طالبانو چې نه سته ده ورته عذاب القبر. ابن شریف وایي هغه لیکلي چې صبیانو ته عذاب القبر سته. ابن شریف وایي امام قرطبي په تذکیرې کې وایي او دوی دواړه وایي صبیانو وړو ماشومانو ته عذاب القبر سته. خو امام سیوطي صاحب د ابن الحجر الاستعداد للمیعاد کتاب نه نقل کړی چې نه عذاب القبر چې ده دا وړو ماشومانو ته نسته. سیوطي او ابن الحجر او علامه ابن الهمام په مسایرې کې وایي چې عذاب القبر چاته نسته، وړو ماشومانو ته نسته ده. اصل کې عذاب القبر طالبانو دا عذاب القبر نه ده، اصل کې عذاب البرزخ ده. یعنی دا مطلب یو څوک وایي که یو سړی مایان وخوري، حیوانات یې وخوري، دریاب کې غرق سي، اور یې وسوځي، ټوټې ټوټې سي، بیخي مړی پیدا نه سي، ده ته عذاب قبر سته؟ دا عذاب القبر نه ده طالبانو، دا عذاب البرزخ ده. قبر ته ځکه منسوب سوی بنا بر غالب اکثر انسانان په قبر کې مدفون کیږي، کنه دا تر قبر خاص نه ده. عذاب البرزخ یعنی هر هغه څوک چې مړ سو، که حیوانات وخوړه که غرق سو، دې ټولو ته عذاب سته طالبانو. دې ته وایي عذاب د برزخ، ځکه هغه عالم چې د عالم د برزخ ده نو دې ته وایي عذاب البرزخ. څوک نه ده ده تر قبر خاص نه ده. دا قبر طالبانو صرف د دې په خاطر باندې چې اکثر انسانان او بل دا برزخ طالبانو تنا عذاب هم په برزخ کې نه ده چې قبر کې یو سړی دفن کې که عاصي وي ورته عذاب ده، که ښه سړی وي هغو دپاره څوک نه، نعیم ده، نعمتونه دي چې الله عز وجل یې ده ته ورکوي. نو علما وي که سړی په تابوت کې وي، لا دفن سوی نه وي، مړی مړ سي، په تابوت کې ایښی وي، له بل وطن نه یې دلته راوړي، دا لارو کې چې څو ورځې پې لګېږي په ده باندې عذاب قبر شروع ده، او که دفن سي بیا پې باندې شروع کېږي. مثلا تاجکستان کې یو سړی مړ سو، افغانستان ته یې راوړي په تابوت کې، که عذاب قبر شته؟ نو طالبانو علما لیکي، علامه ابن شریف په حاشیې د مسایرې کې وایي اصل کې داسې ده کوم مړي ته چې اراده د ښخولو وي نو دا چې دا څو ورځې په تابوت کې تېروي دلته ده ته عذاب نه ده، عذاب هلته ورته شروع کېږي چې دفن سي. کوم مړي ته چې اراده داسې وي چې نه دفن کېږي څوک ده عذاب القبر شته ورته همدغه وخت نه شروع ده بس بیا. نو دا بله مسئله شوه، دا عذاب القبر او سوال د نکیر و منکر دا تر دې امته خاص ده که نور امتونو ته هم سته. نو یو عالم دنیا کې تیر سوی حکیم ترمیزي نومیږي، هغه مذهب دا دغه وایي دا تر دې امت خاص ده. صحیح دا د طالبانو عذاب القبر تر دې امته خاص نه ده، دا نور امتونو ته هم سته. عذاب القبر الله عز وجل نور امتونو ته هم ورکوي. صحیح حدیث ده چې رسول الله صلی الله عایشه رضی الله عنها وایي یو ورځ یوه یهودۍ راغله ما سره عذاب قبر ذکر که، ما ورته ویلې مشکات کې را روان ده، بیا هم رسول نو هغه حدیث نه استدلال کوي چې دا په نورو امتونو کې هم عذاب القبر سته، نورو امتونو دپاره هم سته. صحیح راجحه رایه دا ده د علماو چې عذاب القبر چې ده لکه علامه عبدالعز په شرح د عقیده طحاویه کې لیکي، او علامه عبدالحق صاحب لمعات التنقیح کې، نور علما علی قاری صاحب مرقات کې وایي عذاب القبر چې ده دا د دې امت خصوصیت نه د نورو امتونو دپاره هم سته. عذاب قبر به دائمی وي که انقطاع پیدا کوي. نو په دې کې خبر ده طالبانو علما وایي دا شرح عقیده طحاویه کې ابوالعز داسې وایي انسانان دوه قسمه دي، یو داسې انسانان دي چې لږ ګناه یې کړې نو هغوی ته همغه لږ عذاب القبر ده بیا ذاتي تر انقطاع پیدا کوي. بعضې داسې انسانان دي چې هغوی ګناهونه ډېر کړي دي نو د هغوی دپاره به د عذاب القبر دوام پیدا کوي عین تر چا پورې؟ تر ورځ د قیامته پورې. نو که چا پوښتنه وکړه چې عذاب القبر چې ده دا دایمي ده که انقطاع پیدا کوي، د بعضو په حق کې انقطاع پیدا کوي او د بعضې په حق کې څوک ده دایمي ده. علامه ابن الحجر په خپله فتاوا کې هم دا خبر لیکلی. طالبانو علي قاري صاحب یوه خبر لیکلی ده، هغه خبره دا ده چې بعضې خلکو کې دا مشهوره ده چې د جمعې په ورځ په شپه باندې له هر عاصي و ګناهګار نه څوک پورته کیږي، عذاب قبر پورته کیږي. نو دی وایي دا خبره صحیح نه ده. صحیح ده کله چې د جمعې شپه راسي د جمعې په شپه باندې له بعضې مړو له بعضې عاصیانو نه الله عذاب پورته کوي، خو داسې نه طالبانو چې له هر یو نه عذاب پورته کیږي. علي قاري صاحب الروح منه الازهر کې لیکلي دي، وی خلک وایي
چونکې دا د عقایدو مسئله ده. عذاب القبر چې ده دا د عقایدو مسئله ده. دا طالبانو تقریبا په متواترو احادیثو باندې ثابته ده. دا چې ته وایې د جمعې په شپه له هر عاصي نه د عذاب قبر پورته کېږي، وایي دا اخبار احاد دي، دا یقینیت نه پیدا کوي طالبانو. دا صحیح نه ده. علي قاري وایي پورته کېږي رحمه الله، دی وایي عذاب قبر د جمعې په شپه له بعضو عاصیانو نه پورته کېږي، له هر عاصي نه عذاب قبر نه پورته کېږي. دا یوه. دویمه خبر دا ده، دی وایي دا مشهوره ده چې عذاب قبر د جمعې په شپه باندې له چا نه پورته سو تر قیامته بیا پورې نسته ده. وایي دا هم غلطه ده که نه. د عوامو کې یا بعضې چې د چا علمي سطحه ټیټه وي هغوی علماو کې دا مشبه جمعې شپې ته که حتی دومره جهل سره په بعضې خلکو کې مړی د دوشنبې په ورځ باندې مړ شي، د شې شنبې په ورځ یې دفن کړي، بیا چې دفن کړي بیا سړی ورته هغه کوي د جمعې په شپه مو وروسپاره. تاسې به اورېدلي که نه خلکو کې دا چې نو دوی وایي چې جمعې شپه پورې مو وروسپاره الله ته بیا عذاب قبر پرې نشته ده. علي قاري صاحب وایي دا هم په خلکو کې مشهوره ده چې عذاب قبر یو ورې د جمعې له شپې نه پورته سو بیا تر ورځ د قیامته نه پرې راځي. دا دواړه خبرې علي قاري رحمه الله رد کړي دي او لیکلي دي چې دا دواړه خبرې کم اصل نه لري.